بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. یو نوی حدیث سره پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حدیث چې معروف دی او ټول اوریدل دي. فرمای انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې زه خدای راولې ګلم د دې لپاره چې اخلاق حسنه مکارم اخلاق هغه مکمل کم او سرته ورسوم. کومنګ ګورو پښون کې چې موږ څومره کارونه کوو او څومره صفاتونه چې انسان لري یا د چاستاینه کېږي نه هغه هم دې ته ورګرځي اخلاق وته. کله چې اخلاق خوي هغه خیا دی، کله چې اخلاق بد وي هغه بد یادي. چې څومره صفاتونه دي لکه ریختیا ویل شو، راسکوي چې ورته مونږ وایو، دا یو ښه صفت دی چې چا کې دی هغه خیا دیږي. هم دې شان سره امانت ساتلی. که امانت کې مونږ ګورو، امانت یو پیر مونږ څوک را مال راکي هغه ساتو، دې ته امانت وایو. خدا امانت د دین یو جوړه معنی هم کې دي چې الله تعالی مونږ ته کوم سترګې را کړې دي، کوم وګونه را کړې دي، نو هغه کې هم مونږ خیانت نکو چې څنګه را کړې دي هغه شان استعمال کو. د صد لپاره را کړې دي سترګې بیځای او نغړو، په وګونو باندې حرام شی و نورو پسترګو باندې حرام ونکو. هم دې شان سره الله سخ پو سره د حرام مرتکب نشو، حرام کار ونکو او حرام زیت لاړ نشو په خپو سره. ځکه چې د قیامت پر ورځ به زمون لاس په او هغه پرختي چې زمون په وګودي او د دین علاوه الله تعالی په خپل دا ټول به گواهی ورکړي چې په هغه ورځ قران مجید کې فرمایي چې ستاسو په خلو باندې به مهر لګيږي او ستاسو لاسونه خپې به خبرې کوي. نو پکار د انسان چې په ژوندۍ کې په ژوند کې ښه اخلاق اختیار کړي او پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې د څه لپاره راغلی دی چې هغه وایي چې زه فقط او فقط دې راغلم. انما د حصر د لپاره کله کله راځي چې فقط او فقط دې راغلم چې اخلاق اتمام ته ورسوم، پای تکمیل ته ورسوم. نه پکار دې مونږ د هغه میشن ته ادامه ورکو، اول د ځان نه شروع کو او بیا نور ته خپل کورانه ته او ټولو ته د خو اخلاق او سپارښتنه کو، نصيحت وته کو. هم دې سره په لوی الله سپارم د الله پامان.